سلام دوستانو، راځئ چې نن در سره د کریلې پخولو طریقه شریکه کړم. که مو ویډیو خوښه سوله نو هیله کوم لایک یې کړئ. ستاسو یو کلیک ماته ډیر قوت راکوي. دوستانو زما چینل هم در سره سبسکرایب کړئ ترڅو په راتلونکي کې همدغسې ښایسته ویډیوګانې نورې هم در سره شریکې کړم. اول کریلې پاکې ومینځئ، په دغه رقمې پوستکي ترېنه لرې کړئ. د کریلو له مابین نه دغه سپینه حصه یې هم ترېنه لرې کړئ. همدارنګه به یې نازکه میده کړئ. بیا به مالګه پې واچوئ او لاسونو سره به یې ښه وموښئ ترڅو ترخې اوبه یې لرې سي. په یو کړایي کې غوړ واچوئ. غوړ چې کله ګرم سو کریلې ور اضافه کړئ او په دغه رقم به ټولې کریلې سرې کړئ. مخکې له هغې نه چې لواب ورته جوړ کړئ کریلې به دغسې سرې کړئ. د دې لپاره چې کریلې ډېرې ترخې دي، له سره کېدو سره یې تریخوالی کمیږي. دلته همغه غوړ چې کریلې مې پکې سرې کړې وې د لواب لپاره کاروم. په یو دیګ کې مې واچول، یو غټ پیاز مې هم میده کړ، ور اضافه مې کړ. پیاز چې کله ګلابي سو بیا مې رومیان ور اضافه کړه، اوږه او مالګه مې هم ور واچوله. بیا مې د دیګ سرپوښ پې کېښود. 6 دقیقو لپاره مې په متوسطه حرارت باندې پرېښوده چې لواب یې پوخ سي. لواب چې پوخ سو دلمه مرچ مې ور اضافه کړه. البته دوستانو دلمه مرچ دلخوا دي، که مو خوښیږي ور اضافه یې کړئ او که مو نه خوښیږي مې ور اضافه کوئ. همدغه رنګه به کریلې هم ور اضافه کړئ. دوباره به د دیګ سرپوښ پې کېږدئ. 15 دقیقو لپاره په کم حرارت باندې پرېږدئ چې دم وخوري. تاسو یې هم امتحان کړئ دوستانو، په دغه رقم یې آماده کړئ. باور وکړئ ډېرې زیاتې خوندورې دي.